پټه خزانه نومي کتاب کوم چې د عبدالحی حبیبي صاحب په لاسو باندې چاپ شوی دی، د مولا محمد هوتک کتاب دی. د پخوانو شاعرانو تذکرې پکې شوي دي. په دغه کتاب باندې قلندر مومند صاحب څه اعتراضات کړي دي، څه دلیلونه راوړي دي، رد یې کړی دی او د دغه کتاب د جعلي ثابت کولو هڅه یې کړې ده. قلندر مومند صاحب چې دغه دلیلونه، دغه اعتراضات په کوم کتاب کې کړي دي، د هغه کتاب نوم دی پټه خزانه فی المیزان. دغه اعتراضات بلها ډیر دي. دلته مونږه یو څو غټ غټ اعتراضات په دې ویډیو کې ستاسو سره شریکوو. اولنی اعتراض قلندر مومند دغه کتاب په نوم باندې کوي. هغه وایي چې د دې کتاب نوم پټه خزانه ولې دی. پټې خزانې خو هغه کتابونه وو د کومو نه چې دا کتاب را نقل کړی شوی دی او هغه کتابونه نن سبا موجود نه دي. هغه دا خبره کوي چې آیا مولا محمد هوتک ته د دې خبرې علم و چې د هغه دا کتاب به څو سوه کاله وروستو راپیدا کیږي، په 20مه صدۍ کې به چاپ کیږي او دغه نور کتابونه به بالکل نایاب وي، ورک به وي، نو ځکه به دا کتاب پټه خزانه بللی شي. قلندر مومند صاحب وایي چې د دې کتاب نوم د 20مې صدۍ نفسیاتي پیداوار دی. بل اعتراض قلندر مومند صاحب د دغه کتاب په ترتیب باندې کوي. هغه وایي چې په کم وخت کې دا کتاب مولا محمد هوتک لیکلی و، په دغه وخت کې په پارسۍ، عربۍ او پښتو کې د موضوعاتو په لحاظ باندې د تقسیم رواج نه و. کله به چې یو موضوع سرته ورسېده نو هلته کې به فصل لیکلی شو. دا طریقه بالکل په هغه وخت کې رایج نه وه کومه چې په دې کتاب کې ده. په دې کتاب کې 3 برخې دي. په 3 حصو کې د شاعرانو حال احوال لیکلی شوي دي. لومړی برخه هغه شاعران دي کوم چې د مولا محمد هوتک نه مخکې تیر شوي دي. په 2مه برخه کې هغه شاعران دي کوم چې د مولا محمد هوتک په دور کې موجودو، یعنی د هغه همعصر وو. په 3مه برخه کې د زنانه لیکوالانو، د زنانه شاعرانو تذکیرې دي. نو قلندر صاحب وایي چې دا طریقه کار په 20مه صدۍ کې راغلی دی، د دې نه مخکې نه و، نو دا کتاب د مولا محمد هوتک د زمانې نشي کېدی. بله خبره قلندر مومند صاحب د پیراګرافونو هم کوي. هغه وایي چې په دغه دور کې چې کله دا کتاب لیکلی کېدو نو په پښتو، عربۍ، پارسۍ کې پیراګرافونه بالکل نه وو. د پیراګراف سټایل په 20مه صدۍ کې مونږ ته غالبا چې د انګریزۍ نه راغلی دی. د دې نه مخکې دغه طریقه، دغه سټایل، دغه طرز په پښتو، پارسۍ، عربۍ کې نه و. او په دې کتاب کې کوم چې حبیبي صاحب چاپ کړی دی د مولا محمد هوتک کتاب دی، پټه خزانه نومیږي. نو په دې کې باقاعده د پیراګراف هغه نوی سټایل، هغه جدید سټایل استعمال شوی دی. قلندر مومند یو بل اعتراض دا هم کوي چې په دغه کتاب کې د خوشحال خان خټک د نوم سره خان علین مکان لیکلی شوی دی. حالانکه د خوشحال خان خټک دپاره دغه لقب په اول ځل باندې په تاریخي مرصع کې افضل خان خټک استعمال کړی و. صحیح لفظ چې کوم دی نو هغه خان علیون مکان دی، نه چې خان علین مکان. هغه وایي چې که افضل خان خټک په تاریخي مرصع کې خطا شو او دا لفظ غلط استعمال کو، نو ولې مولا محمد هوتک دغه لفظ غلط استعمالوي؟ آیا د مولا محمد هوتک او د افضل خان خټک د دواړو ذهن یو شان دی؟ یو شانې غلطي د دواړو سره زد کیږي؟ دا بالکل نشي کېدی. دا کتاب په دې وجه باندې د 20مې صدۍ پیداوار دی، نه چې د مولا محمد هوتک د زمانې دی. بل یو د ټولو نه اهم اعتراض قلندر مومند صاحب د دې کتاب د اصلي موندونکي په حوالې سره کوي. هغه وایي چې کله دا کتاب چاپ کړی شو نو عبدالحی حبیبي صاحب د دې کتاب اصلي موندونکی نه و ښودلی، نه یې په سریزه کې ذکر کړی چې دا کتاب چېرته و، د کم طرف نه راغی، د چا سره و او ما ته څنګه میلاو شو. خو چې څه وخت پس په دې کتاب د موندونکي په حواله باندې بحث ګرم شو نو عبدالحی حبیبي صاحب دغه اعتراف وکړو چې دا کتاب ما ته د عبدالعلي اخندزاده په لاس باندې میلاو شوی دی. دا کتاب د عبدالعلي اخندزاده سره په کوټه کې موجود و. حالانکه کله چې عبدالحی حبیبي صاحب دغه اعتراف کوي نو په دغه وخت کې عبدالعلي اخندزاده مړ دی، هغه ژوندی نه دی. نو قلندر مومند صاحب دا خبره کوي چې آیا د
عبدالعلي اخونزاده په ژوند باندې عبدالحی حبیبي صاحب دا خبره ولې نه کوي چې دا کتاب ماته د دغه سړي نه ترلاسه شوی دی. په کار خدا چې د دغه کتاب په سریزه کې د عبدالعلي اخونزاده ذکر په جلی حروفو کې شوی وی، ځکه چې دغه یوه ډیره لویه کارنامه وه، یو ډیر د کار کتاب، یو ډیر تاریخي کتاب، یو ډیر مهم کتاب د هغه په لاس باندې راغلی و. نو په کار ده چې په سریزه کې د عبدالعلي اخونزاده دغه کار ستایلی شوی و، هغه ته داد او ډاډ ورکړی شوی و. بیا که فرض کا په سریزه کې هغه دا ذکر نه وي کړی او یا عبدالعلي اخونزاده صاحب دا خبره کړې وي چې یاره تاسو د دې کتاب په هکله زما ذکر مه کوه، نو چې کله دا بحث تود شو نو په کار خو دا وه چې بیا حبیبي صاحب دا خبره وروستو کړې وې چې دا کتاب عبدالعلي اخونزاده ماته راکړی دی. خو د دې په ځای باندې عبدالحی حبیبي صاحب تر هغه ورځې پورې د دې خبرې ذکر نه کولو تر څو پورې چې عبدالعلي اخونزاده ژوندی و. نو چې کله هغه وفات شو نو بیا که داسې څه خبره وای چې عبدالعلي اخونزاده په دې خبره باندې خفه کېدلو، هغه بد ګڼل یا د هغه په دې خبره کې بل څه راز و چې هغه خپل ځان په دې حوالې سره ښودل نه غوښتل، نو پکار ده چې د هغه د مړینې نه پس بیا د هغه سره دا خیانت هم نه وی شوی او بیا هم دا ذکر نه وی شوی چې دا کتاب د عبدالعلي اخونزاده په لاسو باندې را رسېدلی دی. قلندر مومند صاحب یو بل اعتراض په ادبي اصنافو باندې هم کوي. هغه وایي چې په دې کتاب کې د بیبي حلیمې غزل ته بدله لیکلی شوې ده، حالانکې هغه غزل دی. او قلندر مومند صاحب وایي چې عبدالحی حبیبي صاحب د دې نه مخکې د خوشحال خان خټک ملغلري کتاب کې هم د خوشحال خټک یو غزل ته بدله ویلې ده. نو چونکې د دې نه دا اندازه کیږي چې دغه کتاب هم د عبدالحی حبیبي صاحب تخلیق دی. یو بل اعتراض قلندر مومند دا هم کوي چې په دغه کتاب کې مولا محمد هوتک رحمان بابا په 13 شاعرانو کې ښودلی دی، په هغه شاعرانو کې ښودلی دی کوم چې د هغه د عصر نه د هغه د زمانې نه مخکې وو، او دغه شانې عبدالقادر خټک چې کوم دی نو هغه خپل هم عصر ګڼي. د رحمان بابا د مړینې کال 1113 ښودلی دی، حالانکې د ګل خان او جمال خان د واقعي لیکلو نه دا معلومیږي چې رحمان بابا د کال 1130 پورې خامخا ژوندی و. د دې کتاب د لیکلو په وخت کې عبدالقادر خان خټک ژوندی ګڼي، حالانکې د کال 1115 نه پس د عبدالقادر خټک د ژوند هیڅ قسمه شهادت موجود نه دی. نو څنګه 14-15 کاله پس هغه ژوندی ګڼلی شي. د دې نه علاوه په دغه کتاب کې قلندر مومند په مختلفو لفظونو باندې، په مختلفو تورو باندې، په مختلفو مرکباتو باندې هم نیوکې کړي دي او د هغې د معنی په لحاظ باندې هغه وایي چې دا کتاب د 20مې صدۍ د 20مې پیړۍ پیداوار دی. لکه د هیواد لفظ باندې قلندر مومند اعتراض کوي، هغه وایي چې هیواد لفظ په 13 زمانه کې په هغه وخت کې چې کله دا کتاب مولا محمد هوتک لیکلو نو د لرې په معنی باندې کارولی شو، نه چې د وطن نه چې د ملک په معنی باندې. په دغه حواله باندې قلندر مومند زړې ټپې زاړه متلونه راوړي په کوم کې چې هیواد توری د لرې په معنو باندې کارولی شي. دغه رنګې په دې کتاب کې مختلف نور ټکي، مختلف نور موضوعات چې کوم دي نو هغه د تنقید لاندې راوړی شوي دي. په هغې باندې به په راتلونکي وخت کې په یوه بله ویډیو کې خبرې کوو.